بسم الله الرحمن الرحیم حامده و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې زنانه به هم اودس وچوي لکه نارینه، که د هغو دپاره د اوداسه د وچولو حکم نسته. محترمینو، دا مسله موږ بار بار واضح کړې ده ستاسو مخ ته. ګورئ، یو اودس وچول یعنی استنجا وهل دي، یو استبرا کول. استنجا او داس وچول هغه که په صرف ټوش پیپر استنجا په کاغذ سره وي، یا په صرف لوټه سره وي، یا په صرف اوبو سره وي، د نارینه او زنانه دپاره د دواړو دپاره جایز دي. که په لوټه او داس وچ کي اوبه یې نه کوي استعمال، هم یې استنجا صحیح سوله، او داس چې وکړي خپل لمونځ وکړي. که په ټوش پیپر استنجا په کاغذ باندې او داس وچ کي اوبه یې نه کوي استعمال، هم جایز دي د نارینه او زنانه د دواړو دپاره. او که صرف اوبه یې استعمال کړي، کاغذ و لوټه نه کوي استعمال، صرف اوبه یې استعمال کړي، هم جایز دي، هیڅ مشکل نشته. مفتی خالد سیف الله رحماني صاحب دومره لیکلي دي چې صرف د اوبو په استنجا او د ټوش پیپرو د لوټې په استنجا کې او داس وچولو کې دومره فرق دی. که چا په اوبو استنجا ولی وي، نو هغه که بیا یو تالاب ته ورکښته سي، نو هغه اوبه نه مرداریږي، نه ناپاکه کیږي. او که چا په لوټه، په ډبره یا په کاغذ باندې اودس وچ کړی وي، یعنې استنجا ولی وي، هغه که بیا ورشوه سو، هغه اوبه مردارې دي، نور فرق نسته پکې. البته افضله دا ده چې دواړه استعمال سي. پاتې سوه استبرا. استبرا و دې ته وایي یو سړي اودس ژر نه وچېږي، د له کترې راځي، نو پر هغه باندې استبرا واجب ده، لازمه ده. استبرا که په لوټه کوي، که په کاغذ کوي، که په اوبو کوي، مشکل نه لري. یعنې یو واری په ټوش پیپر باندې اودس وچ کي، بیا اودس نه وچېږي، بیا وکي، بیا وکي، بیا وکي، یعنې صفایي به کوي. هسې نه چې د لوټه استعمال کوي یا صرف اوبه استعمال کوي، بعد کې د ده څه کترې راځي، نو هغه کترې چې بیا راځي، نو کپړې دې هم ناپاکه کېږي، بدن دې مردارېږي، استنجا دې هم نه وسوله، ځکه د استنجا څه وروسته بیا کترې راځي. نو استبرا لازمه ده د نارینه دپاره. د زنانه دپاره استبرا نشته، هغه بس صرف لوټه استعمال کړي، یا ټوش پیپر استعمال کړي، یا اوبه استعمال کړي، بس د هغه استنجا وسوله. خو نارینه به استبرا کوي، تر څو چې د ده کترې بندې سوي نه وي، دی به اودس نه کوي. چې کترې بندې سوې، د کترو د بندولو څه وروسته که کاغذ استعمال کوي، که ډبره استعمال کوي، که ټوش پیپر استعمال کوي، که اوبه استعمال کوي، فرق نه لري. افضل دا ده چې دواړه استعمال کوي. اوس پر زنانه باندې استبرا ولې نسته؟ ګورئ، زنانه دومره رګونه نه لري لکه نارینه. زنانه چې بول وکړي، بس پر هغه ځای باندې کترې ختم سي، بس پر هغه ځای په اوبو یا په ټوش پیپر باندې په هر څه چې استنجا ووله، بس کترې ختم سوې. لیکن نارینه رګونه زیات دي، د دوی په دا رګو کې کترې پاته سي د بولو، نو هغه رایستل ضروري دي. هغه څوک چې وګرځي راوځي، څوک ټوخی وکړي، څوک داسې پر دا رګ باندې ګوته راتېره کړي، هغه کترې ختم کړي. دا د هغه چا دپاره چې د کترو مریض نه وي. بعضې خو داسې وي چې هغه بیخي ګسه د کترو مریضان وي، هغه خو بیا جلا حکم دی چې هغه بالکل کترې ختمیږي نه. دا هغه کسان چې هغه صرف داسې وي، د بولو څه وروسته یو لږ ساعت کترې ورته راځي، بیا نه راځي، هغه به داسې استبرا کوي. فتاوی حقانیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 509 هغه دا لیکلي دي چې د نارینه او د زنانه په استنجا کې هیڅ فرق نشته. لکه څنګه چې په اوبو او په لوټه سره نارینه استنجا وهلی سي، یعنې اودس وچولی سي، دغسې د زنانه دپاره هم جایز دي. البته د نارینه دپاره استبرا، یعنې دومره انتظار کول چې هغه د ده کترې بندې سي، دا لازمه ده. او پر زنانه باندې استبرا لازمه نه ده. په حواله سره د رد محتار علی دور مختار جلد نمبر 1 صفحه نمبر 244. دغسې فتاوی هندیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 49. البحر رایق جلد نمبر 1 صفحه نمبر 244. والسلام. که په ټوش پیپر استنجا په کاغذ باندې